د پاکستان طلب نامه یک ټلویزیون د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د تلې یا میزان شلمه چې د اکتوبر میاشتې 12 نیټې سره برابره ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. پر پاکستان غچ اخیستونکی برید. ملي دفاع وزارت وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو پر مراکزو غچ اخیستونکي او بریالي عملیات ترسره شول. د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړل کېده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو د تورخم دروازه د مسافر او سوداګریزو توکو پر مخ تړلې ده. او په مصر کې د غزې د سولې په اړه نړیوال کنفرانس. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان پوځ د پاکستان د بریدونو په ځواب کې غچ اخیستونکي عملیات ترسره کړي دي. د ملي دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ویلي چې د پاکستان له لوري د افغانستان د هوایي حریم د پرله پسې نقص او بریدونو په ځواب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر مراکزو غچ اخیستونکي او بریالي عملیات ترسره کړي دي. ښاغلي خوارزمي د یک ټلویزیون ته ویلي د عملیات د جمعې پر شپه ترسره شول او د شپې په 12 بجو پای ته ورسېدل. نوموړي زیاته کړه که مقابل لوری بیا د افغانستان حریم نقص کړي وسلوال پوځ د خپل حریم دفاع ته چمتو دی او کلک ځواب به ورکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې د پاکستان د هوایي بریدونو له امله ترینګلې شوي دي. افغان حکومت دا بریدونه د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تیری بللی او خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات به بې ځوابه پاتې نشي. د دې موضوع په تړاو د بحث لپاره راسره د دوهم سټوډیو لارې زموږ همکار علم الدین فیضي صاحب راسره دی. فیض صاحب ستړي مه شئ. پر پاکستاني پوستو د افغان ځواکونو د بریدونو وروستي جزئیات څه دي؟ بله اغلی ګلسم، حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه. کله چې پاکستاني پوځیانو څو ځلې د افغانستان حریم هوایي حریم او ځمکنۍ بشپړتیا نقض کړه او وروستۍ پیښه چې په برمل ولسوالۍ کې پر ملکي سیمې برید وکړ، ملي دفاع وزارت هغه وخت د ویلامې په خپرولو سره دغه بریدونه په کلکو ټکو وغندل او دا خبرداری پاکستان ته ورکړل چې د دې بریدونو بیه به د پاکستان پوځ پرې کوي. همدا و چې تیره شپه په کونړ، ننګرهار، پکتیکا، خوست، هلمند او قندهار کې د افغانستان امنیتي ځواکونو، دفاعي ځواکونو په د ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پر پاکستاني پوستو خپل بریدونه پیل کړل چې تر 12 بجو پورې دغه بریدونه دوام درلودل او د قطر او سعودي عربستان پر غوښتنه او په منځګړیتوب البته دغه بریدونه او دغه جګړه درول شوې وه ودرېدله. ښاغلي ذبیح الله مجاهد د اسلامي امارت ویاند شیبه وړاندې په یوه خبري ناسته کې د دې بریدونو وروستي جزئیات اعلان کړل. ښاغلي مجاهد په دې خبري ناسته کې وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په دې بریدونو کې 58 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي، همدارنګه 10 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي او په دغه بریدونو کې البته د افغان ځواکونو په بریدونو کې تر 25 پوستې ویجاړې شوي او له منځه تللي دي او همدارنګه د دغو پوستو وسلې او وسلیز تجهیزات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. فیض صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د ذبیح الله مجاهد چې څو شېبې وړاندې یوه ناسته ترسره کړه او دې ته اشاره وکړه، د دې ناستې وروستي جزئیات څه دي که دا راسره شریک کړئ؟ بلې اغلې ګلسم، ښاغلي مجاهد د پاکستاني پوستو د افغان ځواکونو له بریدونو وروسته نن 11 بجې د رسنیو مرکز کې یوه غونډه راوبلله او خبري ناسته یې ترسره کړه چې د په خپلو خبرو کې لومړی یادونه یې دا وکړه چې د پاکستان په پوځ کې یوه ځانګړې کړۍ ده چې دوی تل دغه کړۍ تل
په نړیوالو سټیجونو کې همدارنګه په نورو ځایونو کې د افغانستان خلکو پر ضد منفي تبلیغات په لار اچولي دي، همدارنګه د نظام پر ضد منفي تبلیغات او همدارنګه د خلکو په ذهنونو کې منفي فکرونو د ترویج او دودولو په موخه وای دوی ډېر هڅې کړي دي او دا کارونه یې کړي هم دي. همدارنګه ښاغلي مجاهد ویل چې داعش یو په پاکستان کې پټن ځایونه لري او دغه کړۍ پر ښه خبر ده چې دوی چیرته ځایونه لري، چیرته پټن ځایونه لري، مګر هم سترګې پرې پټوي. او ښاغلي مجاهد دا ویل چې دغه داعش چې پر پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري، دوی په افغانستان کې ډېری بریدونه ترسره کړل. حتی په هرات کې د مولوي صاحب مجيب رحمان انصاري د ترور موضوع یاد کړه چې دا هم په پاکستان کې د داعش لخوا پلان شوی و. همدارنګه په کابل کې څو علما شهیدان شول، دا یادونه وکړه چې دا هم د داعش پاکستان کې پلان کړی و. دغه راز مجاهد دا یادونه هم وکړه چې د داعش کوم پټیزونه چې په پاکستان کې دي، په ماسکو ایران کې د داعش وروستي بریدونه هم له همدې ځایه هغه سوي وو، پلان سوي وو. بل ښاغلي مجاهد پر پاکستان دا تور هم ولګو چې دغه پوځ په پوځ کې چې کومه ځانګړې کړې ده، دوی د افغانستان خلکو په منځ کې د تفریقې اچولو په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي او غواړي چې تفریقه واچوي او د افغانان له خپل نظام څخه بیل کړي او همدارنګه د افغانانو په منځ کې له ځینو حساسیتونو څخه دوی غواړي چې ګټه پورته کړي، که هغه ژبني دي که قومي دي. یعنې دوی د افغانستان ولس او نظام پر ضد ډېری تخریبي او ویجاړونکي هڅې کړي او دا هڅې وایي د دوی روانه دي. ډېره مننه فیضي صاحب. د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ پیښو ته نړیوال غبرګونونه څه شی دي؟ نړیوال غبرګونونه زښته زیات وو، خو زه به په لنډو کې د سعودي عربستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو او په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه د سعودي د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو او پوځي کړکېچ په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیه کې سعودي عرب د دواړو هیوادونو له حالاتو نږدې څارنې غوښتنه کړې او همدارنګه یې په سیمه کې د سولې او ثبات ملاتړ اعلان کړی دی. د وزارت په وینا چې ریاض له اسلام آباد او کابل غوښتي چې خپل شخړې د خبرو اترو او تفاهم له لارې حل کړي. همدارنګه قطر هیواد هم د دې شخړې د درېدو او د ستونزو د حل غوښتنه کړې. البته د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوې خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د زیاتېدونکي کړکېچ او تاوتریخوالي په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه تاوتریخوالی نه یوازې د دواړو هیوادونو لپاره بلکې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره هم احتمالي اغیزې لرلی شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت له دواړو لورو غوښتي چې د زغم او خبرو اترو له لارې شخړې حل کړي او له هر ډول پوځي کړکېچ او نښتو ډډه وکړي. اعلامیه ټینګار کوي چې قطر د سیمې د سولې ثبات او د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته ژمن دی. دغه راز د عمان ستر مفتي شیخ احمد خلیلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ فرضي کرښې پر اوږدو د وروستیو نښتو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې او له دواړو لوري یې غوښتي چې له زغم او عقلانیت څخه کار واخلي. هغه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو له کبله خواشیني څرګنده کړې او د سولې، تفاهم او ورورولۍ پر اهمیت یې ټینګار کړی. د عمان دغه ستر مفتي د اسلامي امت د یووالي غوښتنه کړې او ویلي چې شخړې د مسلمانانو ترمنځ د ویش، تاوتریخوالي او کمزورتیا لامل ګرځي. همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان ځواکونو له لوري په ډیورنډ فرضي کرښه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوستو انتقامي عملیات وروسته له دواړو لورو غوښتي چې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره له زغمه کار واخلي. د یاد وزارت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې دواړه هیوادونه باید د یو بل د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي. همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تهران چمتو ده د اسلام آباد او کابل ترمنځ د کړکېچ د راکمولو او د سولې ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي. فیضي صاحب ستاسو له معلوماتو څخه نړۍ مننه کوم. اوس هم راځو د خبرونو دوام ته.
د ننګرهار سیمه ییزو چارواکي وایي پاکستاني پوځیان د تورخم دروازه د مسافر او سوداګریزو توکو پر مخ تړلې ده. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر قریشي بدلون ویلي تېره شپه پر پاکستاني پوستو د افغان ځواکونو برید له امله تورخم دروازه د پاکستان له لوري نن سهار تړل شوې ده. د سیمه ییزو سرچینو پر وینا اوس مهال د تورخم له لارې هر ډول تګ راتګ درېدلی دی او لا څرګندن ده چې دا لاره به بیا کله پرانیستل شي. یاده دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مهمو سوداګریزو او ترانزیټي لارو بلل کیږي چې د دواړو هیوادونو د نښتو پر مهال وخت ناوخت تړل کیږي. له دې سره هممهاله د سپین بولدک لاره هم د مسافرو او هم سوداګریزو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فرانسې، هسپانیې او ایټالیا مشرانو اعلان کړی چې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په موخه به د مصر په شرم الشیخ ښار کې د جوړیدونکي نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. ایمانویل مکرون، پیدرو سانچیز او جورجیا میلوني به د نړۍ له نورو مشرانو سره یو ځای د ډیپلوماټیکو هڅو د ملاتړ لپاره ګډون وکړي. د راپورونو له مخې دا ناسته به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسي په ګډه مشرۍ ترسره شي او تمه ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش او د بریټانیا لومړی وزیر هم پکې ګډون وکړي. سرچینې وایي د کنفرانس پر مهال ښایي د اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو بهیر هم پیل شي، خو اسرائیل پخپله په دې غونډه کې ګډون نه کوي. بلخوا د فلسطین د حماس ډلې ویان حسام بدران د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې حماس به د شرم الشیخ په ناسته کې ګډون نه کړي ځکه دا ډله په دې بهیر کې شامل نه ده او د خبرو اترو پخواني پړاوونه یې د مصر او قطر له لارې تعقیب کړي دي. له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې سره زموږ د 12 بجو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا